منګه په مسلمانانو وروړو باندې په فلسطین کې یو ناتارم جوړ دی داغي کورونه مرانیږي داغي ماشومانانو یتیمان کیږي یو ماشوم بچی ویډیو مې وکړه او هغه ډېر په عجزۍ سره او په جړه سره دا یو چغه وهله چې عین الپاکستان عین الپاکستان چرته دی هغه پاکستان چرته دی نو داغه خبرې زما بریړه کې یو لارې کړي دی او په دغه موضوع باندې مې یو نظم لیکلی دی هغه به سره شیر کوم بیا به ان شاء الله دا چونکې زمونږ خپل چینل دی د اکرم علي 107 ان شاء الله د لپاره به مونږ مخ په وړاندې کار کوو زمونږ چې څومره ملګري دي زمونږ چې څومره استادان دي کم شاګردان دي فلسطین په مسلمانانو باندې چې نن سبا کم زیاتې روان دی او دنیا چې کم د هغه په لړزان کړې ده نو د یو ماشوم فریاد زما مخې له د نټ په لار باندې راغی او هغه چغه وهله چې عین الپاکستان پاکستان چرته دی او د هغه ټکې زما ډته راننوت او دا څو مات ګوډ الفاظ مې په د نظم په شکل کې لیکلي دي چې زما بچو فلسطینیانو بچو زما بچو فلسطینیانو بچو زیر زبر شو شهیدانو بچو لتاسو زار شم مظلومانو بچو د مظلومانو یتیمانو بچو تاسو چې عین الپاکستان وای مونږ ته خپل رونه په ایمان وای تاسو چې عین الپاکستان وای مونږ ته خپل رونه په ایمان وای خپل عربو ته ناره نه وای مونږ ته پاخه مسلمانان وای دا چې پتاسو بیرحمی کیږي دا چې پتاسو بیرحمی کیږي دا چې دا دومره بې حسي کیږي حقیقت دا دی وجه دا د بچو تاسو ته دا غلط فهمي کیږي حقیقت دا دی وجه دا د بچو تاسو ته دا غلط فهمي کیږي بچو چې تاسو کوم سوچونه کوئ افسوس چې دغه رنګ ایمان نه لرو بچو چې تاسو کم سوچونه کوئ افسوس چې دغه رنګ ایمان نه لرو چا چې په دین قرباني د زده کړي په خپل وجنو دا کسان نه لرو چا چې په دین قرباني د زده کړي په خپل وجنو دا کسان نه لرو بهشکه مونږ د غزنوي بچیو تاریخ لرو هغه نران نه لرو مونږ د لویو وړو یو قیمت دی زمونږ د لویو وړو یو قیمت دی ډالر ته یو هم ګران ارزان نه لرو ګینې په تاسو به دا حال نه و د اسرائیل به دا مجال نه و ګینې په تاسو به دا حال نه و د اسرائیل به دا مجال نه و دا به جواب ستاسو د سوال نه و زمونږ ترمنځ به دیوال نه و د اسلامي دنیا دغه دی چې د اسلامي دنیا سالار یمخو د اسلامي دنیا سالار یمخو بچو ریبوټ یم اختیار نه لرم د اسلامي دنیا سالار یمخو بچو ریبوټ یم اختیار نه لرم زمونږ د کار صرف بیان دی بچو په حقیقت کې کار د کار نه لرم او زړه مې د بل فکر د بل قبضه دی زړه مې د بل فکر د بل قبضه دی ګیننده نه ده چې اوزار نه لرم او بچو جړه مه کوئ مه مې سپړئ بچو جړه مه کوئ مه مې سپړئ وړاندې زه هم د تېښتې لار نه لرم بچو د سرې سترګې اسمان ته نیسو خپله جولۍ دغې منان ته نیسو هغه نیازبین حسین به یاد کو بچو هغه نیازبین حسین بیات کو بچو د کربلا تاریخ بزان ته نیسو او سر به بیلو خو په سجده کې بیلو سر به بیلو خو په سجده یې بیلو او په دې قبله په دې کعبه یې بیلو دغه یو څو ټکي هغه ماشوم ته ما کړي دي